بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. دا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چی منگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل او نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اغا ہستی دا کہ اغا صادق ہم و رشتیائی ویلا او مصدوق ہم و خلقو دا اغا دا رشتیاو تصدیق ہم کاؤ. دے فرمائی پدی حدیث کی دا انسان دا ایولوشن او دا انسان دا کریشن او دا تخلیق چی کم مراحل دی او انسان چی دا عدم نکل وجود ترازی نو دا اغی تحقیقات پکی بیان شوی دی او دا پدی حدیث کی دیر مختصر الفاظ سرا ذکر کرے شوی دی. خو پدی باندی نن سبا سائنسدانانو پدی باندی تحقیق کرے رہے دای په مختلفو اوقاتو کی د دې چې کوم تحقیقات دی نو هغه سرګن کړي دي. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم په دې حدیث کی فرمائی وای چې کله یو انسان دا د پیدائش کیږي نو د سائنس مطابق د مرد یعنی د میل چې کوم منوی نطفه وي نو پدی نطفه کی تقریباً 300 ملین سپرمز ویدننا اگوی او دغه سپرمز پدی 300 ملینو کی صرف یو سپرم دا د فیمیل د بیزے سره ملاو شي او د اغین بعد یو زایگوٹ جوړ شي او دا زایگوٹ د اغین بعد ڈی این اے یو شکل دا اختیار کی. پدی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د انسان د تخلیق د مور پر رحم کی د اغه درې سټیجونه ذکر کړی دي. یو سټیج نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وای چې انسان د پیدائش کله کیږي د مور پر رحم کی نو څلوېښت ورځې دا په یو حالت کې وي، څلوېښت ورځې دا په بل حالت کې وي او څلوېښت ورځې دا بیا بل حالت ته چینج کیږي. تقریباً 120 ورځې دا انسان د مور پر رحم کې دا بے جان پروت وي او د سټرکچر چې دا کم عمل دی نو دا جاری وي. کله چې انسان د مور خېټې ته لاړ شي نو دا څلوېښت ورځې دا دغه د نطفې په حالت کې وي او دا نطفه دا د رحم چې کوم والوي او پردوي نو د هغې سره د رحم د یو حصې سره دا ملاو شي او په هغې کې دا وخت تیری نو په دې څلوېښت ورځو کې دا د رحم کې چې کوم وینه وي نو د هغې د بهاو د وجې نه په دې کې تغیر او تبدل راځي او دا د حالاتو سره په آرام آرام سره چینج کیږي. چې څلوېښت ورځې پوره شي نو د دې نطفې نه یو علقه جوړه شي او علقه په اصل کې ویل کېږي جمع ہوا خون یعنی کلک وینا داسې وینا نه چې هغه بهیږي بلکې لږه داسې جمع ہوا خون د هغې نه جوړ شي او د هغې نه بعد چې کله دا څلوېښت ورځې پوره شي نو الله رب العالمین په خپل قدرت سره د دې نه د غوښې یو ټوکړه جوړوي او دغه د غوښې دا کومه ټوکړه چې دا نو دا په داسې شکل کې وي چې د انسان د غاښونو د نشاناتو په شانتي په دې کې داسې نشانات وي او د دغه نشاناتو نه بعد الله رب العالمین په دغه معمولی ټوکړه کې د انسان چې پوره کم سټرکچر دی او د انسان چې پوره کم بناوټ دی نو دا په دې کې جوړوي. دغه رنګي د زړه چې کم تخلیق دی د ګردو تخلیق دی امعاء چې کم کلمې دغه رنګي سترګي دغه رنګي خوله پوزه وغیرہ پورا سٹرکچر د انسان الله رب العالمین د دغه نه جوړ کی او الله رب العالمین بیا دغلته د دغه غوښنه اډوکی پیدا کی او دغه اډوکو ته بیا الله رب العالمین غوښه ورواغستی او چې کله د انسان دغه 120 ورځې پوره شي نو یو فرشته دغه فرشته ته ملکۃ الارحام ویل کیږي د رحمونو فرشته دا پی اللہ رب العالمین مقرر کی. دا فرشتہ
دا د دې انسان حفاظت کوي او د الله رب العالمین د طرف نه په دغه ماشوم کې روح پوکي. دا روح څنګه پوکي؟ نو دا یو روحاني جلک وي چې د انسان په بدن کې دا ظاهر شي او د دې څه حقیقت او وضاحت دا په شریعت کې نشته دی. حالانکه شریعت صرف دومره ویل دي چې یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي. دا د الله رب العالمین د طرف نه یو امر وي، د دې وضاحت دا مونږ ته شریعت نه کوي. نو د دې نه بعد د دې انسان تقریبا چې کله 9 میاشتې پوره شي نو د هغې نه بعد دا انسان د دنیا ته راشي او د هغه تقریبا د حد بلوغت پورې شریعت هغه د هغه چې کوم اعمال دي نو هغه معاف کړي دي او د هغې اصل وجه دا ده چې د الله رب العالمین دومره عظیم رحم دی په موږ باندې او هغه به موږ او تاسو د دې ځای نه په دې طریقه باندې معلوم کو چې الله رب العالمین موږ او تاسو د پیدایش سره سمدس مکلف ونه ګرځولو. دا موږ ته ونه ویلا چې تاسو مونځ کوئ، دا موږ ته ونه ویلا چې تاسو روجې نیسئ، دا موږ ته ونه ویلا چې تاسو حج کوئ، یا د شریعت نور داسې افعال په موږ باندې لازم نه کړه، بلکې الله رب العالمین د یو خاص حد پورې موږ او تاسو لا په دې معاشره کې ټریننګ راکوي. الله رب العالمین فرمایي چې کله تاسو په دې باندې پوه شئ، تاسو یو ټریننګ حاصل کړئ او تاسو الیجیبل شئ د دې لپاره، د هغې نه بعد شریعت موږ او تاسو مکلف کړیو. دا د الله رب العالمین یو عظیم رحم دی په موږ باندې. او بل طرف ته که موږ تاسو دا چې کم ډیوریشن او دا کم دورانیه وه نو په دې باندې موږ سوچ وکړو د انسان د تخلیق. نو الله رب العالمین 3 سټیجز دا د مور په رحم کې په انسان باندې تیری او دا الله رب العالمین د مور د رحم په دغه تیاره کې انسان له څومره ښکلی شکل او انسان څنګه په ښکلې طریقې سره په پوره جسم سره او د ښایست سره انسان پیدا کوي او بیا ورته الله رب العالمین روح په دغه تیارو کې رسوي او د هغه په جسم کې الله رب العالمین روح پیدا کوي. نو د دې نه هم دا معلومه شوه چې دا انسان کله دنیا ته راشي نو الله رب العالمین ورته هم دغه شانتې روښانه لارې ښیي، د هدایت لارې ورته ښیي. دا د الله رب العالمین یو عظیم احسان دی. او بیا چې کله د انسان کې روح وپوکلی شي نو دغه ملکة الارحام دا لاړه شي او د الله رب العالمین په حضور او په دربار کې حاضر شي. الله رب العالمین ورته د دغه انسان یو 4 خبرې دا ور وړاندې کړي او دا ورته په ریټن فارم کې ورکړي. نو هغه څه دي؟ نو بکتب رزقه، د دې انسان رزق دا بسي. د دې مطلب دا دی چې تقدیر د دې انسان دا ولیکلی شي او تقدیر دا ډېر یو پیچیده مسله ده. اکثر خلک په دې باندې اعتراضات هم کوي. د دې وجې نه منکرین حدیث هغه د تقدیر نه انکار کوي او داسې نورم ډېر خلک دي چې هغه د تقدیر نه انکار کوي او بعضی خلک بیخي په تقدیر باندې هغه یقین ساتي او وایي چې کوم څه په تقدیر کې لیکلی شوي دي دا به موږ ته رارسي. خو اصل کې تقدیر دا په 2 قسمه دی. یو تقدیری مبرم دی او بل تقدیری معلق دی. تقدیری مبرم دې ته ویل کېږي چې الله رب العالمین یو فیصله کړې ده، دغه فیصله بدلیدلی نشي. لکه د انسان عمر چې څومره لیکلی دی نو دا عمر به د دې انسان هم بس دومره وي، دا عمر به د دې انسان بس هم دغه عمر وي، د دې کې اضافه زیاتوالی نشي راتللی. بل تقدیری معلق دی. الله رب العالمین ستا تقدیر دا معلق کړی دی، دا یې ځوړند کړی دی. الله رب العالمین په تقدیر کې دا خبره لیکلې ده که دا انسان د پلانکۍ لاره اختیار کړي او د پلانکۍ کار وکړي نو دا انسان به یو مقام او یو مرام ته رسي او دې ته به د پلانکۍ نتیجه ملاوي، او که دا بله لارې اختیار کړه نو دې ته به دا بله نتیجه ملاویږي. اوس دا په انسان باندې ډیپینډ ده چې دا انسان کومه لار اختیاروي. مثلا
الله رب العالمین مونږ او تاسو لا پرس کا دا گاڑی چلیږي په لار باندې. تاسو ته زه په محسوساتو کې یو مثال درکم چې په دې لار باندې دا گاڑی چلیږي او په دې کې یو چیز اچولې کېږي، هغه ته پټرول او ډیزل ویل کېږي. دا پټرول او ډیزل دا الله رب العالمین مونږ او تاسو ته مهیا کړي دي. اوس که دا گاڑی د دې گاڑی چلول دا ستا په لاس کې دي، که دا گاڑی تا په صحیح طریقه باندې چلاو ته به محفوظ یې، ته به سیف زندگی تیرې. خو که چېرته تا په صحیح طریقې سره دا ډرایوینګ نه کاوه نو تا ستا د هلاکت اسباب او ستا د هلاکت چې کوم وخت دی نو هغه به رانږدې کېږي. نو دلته ته په الله رب العالمین باندې اعتراض نشئ کولی چې زه ولې هلاک شم. دا الله رب العالمین ستا دپاره لیکلي وه که چېرته تا په احتیاط سره ډرایوینګ کاوه ته به محفوظ یې، او که چېرته ته په غیر احتیاط باندې چلیدې نو ته بیا د هلاکت طرف ته هم تلی شي. نو دا د تقدیر په باره کې اول مختصر یو دوه خبرې وې چې یو تقدیر مبرم دی او بل تقدیر معلق دی. نو الله رب العالمین د انسان رزق دا ولي، نو رزق الله رب العالمین زموږ او ستاسو دپاره ښه پلاونه هم لیکلي دي، ډېر بهترین رزق هم یې لیکل دی، او الله رب العالمین زموږ او ستاسو دپاره د اوبو سره روټۍ هم لیکل ده. خو دا به په ما او تا باندې ډیپینډ وي. که چېرته ما او تا محنت وکړو، کوشش هم وکړو، الله رب العالمین به موږ ته هغه ښه رزق راکړي. او که موږ او تاسو طلب نه کوو او موږ او تاسو محنت نه کوو نو الله رب العالمین به موږ ته هغه کمزوری خوراک راکوي. دا د تقدیر فیصله ده. اوس د یو سړی هغه دا ذهن ته نه راولي چې بس الله رب العالمین څه لیکل دي بس ته ډډه ووهه او هغه ټول هر څه چې دی نو دا به تا ته رارسي. د دې نه بعد الله رب العالمین د انسان چې کوم عمر دی نو د هغې په باره کې الله رب العالمین ورته حکم وکړي چې د دې انسان به دومره عمر وي. اوس چې الله رب العالمین د انسان عمر لیکل دی نو بیا یو اعتراض راځي چې الله رب العالمین د انسان عمر لیکل دی او چې د څه وجې نه دغه مې لیکل دي، نو بیا چې یو انسان راولګي او بل انسان مړ کي نو په دې کې خو د هغې څه قصور نشته دی، څه قصوروار نه دی را انسان، ځکه دا الله رب العالمین د هغې دپاره دغه شانتې لیکلي نو دا کار د الله رب العالمین په مشیت باندې سرانجام شو. نو دا خبره د ځان سره یاد وساتو چې الله رب العالمین چې کله انسان پیدا کړی دی نو د دې د عمر د دې د مرګ دپاره الله رب العالمین 99 اسباب او وجوهات دای جوړ کړي دي او ګرځولي دي. په دې 99 اسبابو کې چې کم یو سبب مخې ته راغی نو دا انسان به د هغې وجې نه وفات کېږي او مړ کېږي به. اوس که دا انسان دا چې کم قاتل دی که چېرته دې قتل نه و کړی دا انسان به په خپل مرګ باندې په بیمارۍ یا په هارټ اټیک یا داسې بل یو سبب به ورته رامخې ته شوی نو ته د ځان دپاره دا دلیل نشې ویلی چې دا د دې ټیم پوره او زما د لاس د وجې نه د دې قتل لیکلی شوی او زه په دې کې انوال نه یم نه په دې کې مجرم یم، ځکه الله رب العالمین دا لیکلی دی. نو دا عذر یو انسان نشي پیش کولی. بیا الله رب العالمین دې فرشتې ته حکم وکړي چې دا سړی به بدبخته وي او که نیکبخته به وي، شقی او سعید، چې دا انسان به نیکبخته وي او که بدبخته به وي. دا هم د انسان د اول نه ولیکلی شي او دا ځکه لیکلی شي چې الله رب العالمین تا د انسان فیوچر او مستقبل دا ورته الله رب العالمین ته ماضی مضارع دا نشته دی، د انسان حال مستقبل ټول دا الله رب العالمین ته معلوم دي. نو الله رب العالمین د دې انسان په باره کې ولیکي چې دا به نیکبخته وي او که بدبخته به وي. او بیا الله رب العالمین چې کله دا خبره ولیکي د هغې نه بعد دا خبره هم ده چې فوالله الذي لا اله غیره، قسم په الله هغه ذات چې نشته د لایق د عبادت ما سوا د هغه نه، ان احدکم لیعمل بعمل اهل الجنه، یو کس به ټول عمر د جنت والو عمل کوي
تر دې چې دا انسان با جنت ته د داخلېدو د دې او د جنت په مابین کې با یو لیش فاصله پاتې شي، یو ګز فاصله به پاتې شي، نو بیا به په دې انسان باندې د دې تقدیر را مقدم کړی شي او دا انسان به د جهنم والا جوړ شي او جهنم ته به داخل شي. او بعضی خلک هغه به ټول عمر هغه عمل کوي د جهنم والو، تر دې چې د دې او د جهنم په مابین کې به یو ګز فاصله پاتې شي، په دې کې به په دې باندې تقدیر را مقدم کړی شي او دا انسان به د عمل وکي د جنت والو، نو په دې وجه باندې به دا انسان جنت ته داخل شي. اوس به دا اعتراض یو سړی کوي چې زه به ټول عمر چې دی نو هغه نیک اعمال کوم او اخره کې بیا زه جهنم ته ځم. نو دا خبر اصل کې د انسان په اراده سره د انسان په عمل پورې محصوره ده. که چېرته دا انسان په دنیا کې کوم عمل کوي په دې کې ریا نه او دا په اخلاص نیت سره نیت د الله رب العالمین رضای د الله رب العالمین رضای مقصود وي، نو الله رب العالمین دا انسان چرته هم نه گمراه کوي. د دې وجې نه د دې نه دا نتیجه راوځي چې کله یو انسان عمل کوي نو دا د خپل په عمل باندې فخر نه کوي، غرور او تکبر دی نه کوي چې زه داسې نیک عمله او زه داسې صابره انسان یما، بلکې دا انسان الایمان بین الخوف والرجاء، دا انسان بخپل په د ایمان باندې یریږي چې یاره دا ایمان زما دی خدا به الله ته قبول وي او که نه، زما په دې اعمالو کې داسې څه ملاوټ خو نشته دی چې په هغې کې زه ریا کومه. که چېرته په دې کې ریا شامل شي نو دا الله رب العالمین ته قابل قبول نه دی. او یو سړی هغه د خپل د ګناهونو د وجې نه ناامیده کېږي هم نه، چې یو سړی وایي چې یاره زه دا ګناهونه کومه او الله رب العالمین به ما معاف کړي او یا به معاف نه کړي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. یو انسان توبه وایستله نو دا توبه د دې داسې ده چې گویا دې انسان د سره دا ګناه کړې نه ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که یو انسان دا ګناهونه کوي او د دې دا ګناهونه د غرونو د اطرافو ته ورسیږي او دا انسان توبه وباسي نو الله رب العالمین به ورله دغه ګناهونه معاف کړي. الله رب العالمین رحیم ذات دی، الله رب العالمین د انسان توبې ته خوشحالیږي. نو انسان دی چرته هم دا نه وایي چې زه ګناهګار یم او الله رب العالمین به زما توبه قبوله کړي او که نه. هغې دپاره دلیل دا حدیث دی چې یو انسان به ټول عمر د جهنم والو عمل کړي خو د وفات په وخت کې د وفات نه لږ وخت مخکې دا به کلمه ووایي یا به دا یو داسې عمل وکړي چې دا انسان به د دغه عمل په وجه باندې الله رب العالمین جنت ته داخل. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول زمونږه آخره خاتمه دا په ایمان سره وکړي او الله رب العالمین